نو یو ښځه ډېره زیاته ښایسته وه او خاوند یې بدرنګ و، تک تور و، بیډي زینه غونته کې و. نو زما عزتمندو دا ښځه چې کومه ده که نه دا ډېره زیاته ښایسته وه ښایسته وه. نو چې کله به یې دا خاوند کور ته راغی نو دې خپلې ښځې ته به یې وکتل که نه نو خوشحاله به شو، د خپل رب شکریا به یې ادا کړه. یو ملګري تازه تازه واده وکړو، د واده په شپه چې کمرې ته راغی و بیبي چې کوم دی خپله ناوې کتله نو چې کله یې ترې هغه لوپټه اوچته که کتلی که نه چې څنګه ده ښایسته ده او که ښایسته نه ده. نو لوپټۍ چې اوچته کړه نو ډېره زیاته ښایسته وه. څه وه؟ ښایسته وه که نه د زړه ته پرېوته. وایي داسې سر اوچت کړو یا الله ویري ګوډ وایي الله ویري ګوډ. نو یار الله دې زمونږ په کورونو کې دا زنانه هم زمونږ د مزاج مطابق جوړې شي. نو دغه چې کوم دی هغه خاوند دې شکر ویستو که نه وایي یا الله څومره ښایسته بیبي دې را کړې ده که نه څومره ښایسته. نو دا ښځه ورته وایي غم مه کوه، وایي ته به هم جنت ته ځې او زه به هم جنت ته ځم. خاوند ورته وایي ای بیبي وایي تا ته څه پته ده چې ته به هم جنت ته ځې او زه به هم جنت ته ځم؟ وایي ما ته پته ده که نه. وایي څنګه؟ وایي ګوره زمونږ په شریعت کې چې کم دی که نه څوک شکر وباسي او څوک صبر کوي دا دواړه به جنت ته ځي. وایي ته چې ما ته ووایې زه ښایسته یم که نه ته د خپل رب شکر ادا کړې، او زه چې تا ته وګورم وایي خفه شمه وایي صبر کوم. څه کومه وایي صبر کوم. نو دې زنانو ته مې چې د خپل خاوند نه ډیمانډونه مه کوي، بس دا خاوند ستا په قسمت کې و، د ده سره خپله زندګي شړه او صبر کوه. انشاءالله الله قرآن کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب صبر به کوو انشاءالله، برداشت به پیدا کوو ځان کې انشاءالله، او د خپل رب شکریا به ادا کوو چې کم ټیم ما او تا ته رزق میلاو شي یا الله شکر.